د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. کابل ته د رباني قهر سفر پاکستانی طالبانو 15 میاشتنی اوربند پای ته رسولی. د پاکستانی طالبانو تحریک د پاکستان له حکومت سره 15 میاشتنی اوربند پای ته رسولی او خپل وسلوالو ته امر کړی چې خپل حمله بیا پیل کړي. د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی په وتوند بیان کې خپل ډله مشرانو او وسلوالو ته امر کړی چې په دې هیواد کې وزل بیا حمله پیل کړي. په بیان کې راغلی چې پاکستانی طالبانو څو ځله خبرداری ورکړ او زغم یې وکړ چې له حکومت سره مذاکرات لږ تر لږه دوی لخوا زیانمن نشي، خو زیاتوي چې د پاکستان پوځ او استخباراتو خپل بریدونه جاري وساتل. په بیان کې چې بیګا مازدیګر خپور شو، په پای کې د دې ډلې د دفاع وزیر په توګه د مفتي مزاحم نوم راغلی. ویل شوي چې د مال د بنو ولسوالۍ په مرکز لکه مروات او نورو سیمو کې د ټي ټي پی پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات روان دي. نو ځکه ولسوالانو، والیانو او ډله مشرانو ته چې په بیان کې د ډلګۍ مشرانو په نوم یاد شوي امر کېږي چې د هیواد په کچه خپل انتقامي حملې بیا پیل کړي. پاکستانی طالبانو د سږني کال په غبرګولي میاشت کې د پاکستان د حکومت له استازو سره د افغان طالبانو په منځګړیتوب د سولې خبرې بیا پیل کړې. د همدې خبرو په پایله کې دواړو لورو تر نامعلومه مودې پورې اوربند موافقه وکړه. د اوربند د طالبانو تر پرونۍ اعلامیې پورې ظاهراً پر ځای پاتې و، که څه هم په دې ترڅ کې دواړو خواو ترمنځ څو ځله د نښتو راپورونه ورکړل شول. د پاکستان صدراعظم د تل په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې ویل چې اسلام آباد په افغانستان کې د تروریستانو او له هغه ډلې د پاکستاني طالبانو له فعالیتونو څخه اندېښمن دی. شهباز شریف د خپل وینا لپاره شواهد او دلایل وړاندې نه کړل، خو د طالبانو پر حکومت یې غږ وکړ چې د تروریستي ډلو د له منځه وړلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د له وینا وروسته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویل چې په دې اړه د پاکستان او نورو هیوادونو اندېښنې بې ځایه دي. د شریف له څرګندونو یوازې یوه اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو تور ولګاوه چې د جیش محمد سختدریځې ډلې مشر مسعود یسار په افغانستان کې دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ادعا هم رد کړه. په همدې حال کې ټاکل شوی چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هند رباني قهر نن په کابل کې د طالبانو د حکومت له مشرانو سره خبرې وکړي. معلومه نه ده چې په دې خبرو کې به د ټي ټي پی د پرونۍ پریکړې خبره یاد شي که نه، خو د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر په یوه لاند بیان کې ویلي چې میرمن رباني قهر او ورسره پلوی به د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سیاسي اړیکو پر اړوندو موضوعاتو خبرې وکړي.